آیا سبا روژه شته دی او څوک وایي میاشت منګولي دا څوک وایي چې نم دلدل ستاسو به څه وایي شریعت څه وایي د حدیث مبارک مخالفت دی چې یاره تر وروسته چې کوم یو ورځ مخکې روژه ونیسي چې په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې یا په یوټیوب باندې یا په پبجي باندې روژه ماتیږي تاسو به څه وایي د دې رمضان او د قرآن د دواړو تعلق هم دی الله وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ډېر ماشومان دي هغوی د روژې د لنډوالي دپاره پبجي ګیم کوي هغوی ته به څه وایي نو باید زموږ په کورونو کې زنانه یاره وایي استاد جي که زه مړه کېږم خو دا روژه نیسم نو دا چې دی نو ګناه ده او خودکشي ده ډېر خلک دي هغوی یو قسم له تراویح ځان ته ماف کړي دي مولوي صاحب ډېر ځوانان دي سره سپین ځوانان به او هغوی به په ځان د بیمارۍ نوم کیږي وایي به زه بیمار یم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربان قدرمنو تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف دا مخال زما سره ډېر محترم مفتي صاحب ناستې کوي نن به د دوی نه ټیم هم اغوستی او په دغه موضوع به خبرې کوو چې آیا سبا روژه شته او که نشته دی او کوم پراپیګنډې چې په میډیا باندې شروع دي څوک وایي چې تراویح نشته دی څوک څه وایي څوک وایي چې سبا روژه ده سبا څوک وایي چې نه ده په دغه هکله باندې به یو څو خبرې کومه بیا په دغه کې ډېر خلک وایي چې آیا په فیسبوک باندې روژه ماتیږي یوټیوب باندې ټیک ټاک باندې په دغه باندې روژه ماتیږي نن به دغه ټولو خبرو سپیناوی د مفتي صاحب نخلو مولوي صاحب په خپل پروګرام کې تخر کلی وی مولوي صاحب دا راته ووایي چې په سبانۍ ورځ باندې به لږې خبرې وکړو چې خلک وایي آیا سبا روژه شته دی او څوک وایي میاشت منګولي دا څوک وایي چې نم دلدل ستاسو به څه وایي شریعت څه وایي نبي علیه السلام فرمایي چې کله تاسو میاشت وینئ نو تاسو به روژه نیسئ او چې کله میاشت ولیده تاسو به اختر کوئ بیا نبی علیه السلام دومره وضاحت کړی دی که بالفرض تاسو میاشت ونه لیدله ورځ وه یا څه وه نو بیا به تاسو 10 روژې د مخکینۍ میاشتې پوره کوئ نو د دغه حساب سره چې موږ وګورو نو سبا ورځ د دې میاشتې 10 راځي نو چې سبا 10 راځي اوس کو دلته مطلع صاف وی کېدی شي بعضې میاشتې یو کم دیر شي خو چونکې دې طرف ته ورځ دا که اوس هم موږ ته اطلاع راله چې او موږ میاشت لیدلې موږ به روژه نیسو او که بالفرض موږ ته اطلاع رانله او ورځ ده نو بیا موږ ته شریعت دا وایي چې تاسو به 10 روژې د شعبان د میاشتې پوره کوئ نو سبا به د شعبان د میاشتې 10 روژې پوره کیږي نو چونکې سبا ورځ دا چې دی نو شکي مسله ده ډېر خلک یې هغه د دغې میاشت لیدل شوي یا نه لیدل شوي خو داسې خلک چې هغه د ښه نیت نه روژه ونیسي او هغه وایي چې زما د یو روژه زیاته شي خو هغه دې وخت کې بیا هغه له څه پکار دی چې دغه روژه نیول پکار دی او که نه دي پکار نو که فرضي روژه نیسي نو فرضي روژې نه خو پیغمبر اسلام منې کړې ده البته حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې کومه ورځ د شک نو د شک په ورځ که څوک روژه نیسي نو نفلي روژه او بیا صاحب د هدایي هغه تقریبا 9 قسمه تقسیم کړی ده خو هغه د خواصو دپاره پکار ده او د عوامو دپاره نه پکار ځکه د هغوی د نیت پته نه لګېږي اکثر دا خلک ناپوهي و یاره موږ ته خپلو صاحبانو ویلي چې یوه ورځ به د روژې نه مخکې روژه نیسي نو د صاحب خبره نه د پیغمبر خبره به موږ منو دا د پیغمبر اسلام د حدیث مبارک مخالفت دی چې یاره تر وروسته چې کوم یو ورځ مخکې روژه ونیسي صحیح مولوي صاحب په سوشل میډیا باندې ډېرې پراپیګنډې شروع دي خلک وایي چې په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې یا په یوټیوب باندې یا په پبجي باندې روژه ماتیږي تاسو به څه وایي نو دا کم کسان چې وایي چې دا روژه پې ماتیږي نو د روژې 2 صورتونه دي یو خو روحانیات دي لکه روژې مقصد الله وایي تاسو باندې چې ما روژه فرض کړئ لعلکم تتقون دا لعل په معنا د کې دی دې دپاره چې الله وایي تاسو متقیان او پرهیزګاره شئ نو کوم علما چې دا خبره کوي چې به دې روژه ماتیږي نو د هغې روژې هغه روحانیت چې کوم انوار دي هغه ختمیږي نو روژه په دې باندې ماتیږي نه داسې نه چې چا روژه ونیول او یوټیوب یاسې وکړو د ده روژه ماته شوله خو هغه مقصد د روژې ته هغې حاصل نه شو او روژه پرې نه ماتیږي ډېر ماشومان دي هغوی د روژې د لنډوالي دپاره پبجي ګیم کوي هغوی ته به څه وایي یاره د پبجي ګیم په ځای دپاره دې دپاره پکار دي چې د قرآن عظیم الشان تلاوتونه وکړي ځکه دې روژه کې نفلي عبادت دا په فرضي باندې قبلیږي او دغه رنګ یو فرض په اویاو دی نو په کار دا دی چې دغه ټیم قرآن عظیم الشان له ورکړي او قرآن عظیم الشان یې زده کړي ځای په ځای تفاسیر شروع دي یو ځای کې که چا قرآن نه ویلی که نه نو یو ځای کې یو کس تلاوت کوي هغې طریقې نه ځکه چې د دې رمضان او د قرآن د دواړو تعلق هم دی الله وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله تعالی میاشت رمضان دا چې دی کې ما قرآن نازل کړی دی نو دې ته مفسرین حضرات وایي دا ذو طرفین دی
رمضان هم با برکت دی ځکه چې دی کې قرآن نازل شو قرآن هم با برکت دی ځکه د رمضان په میاشت کې نو دې سره ډېر نسبت دی نو چې څومره ماشومان دي هغوی ته زما د طرفه دا دغه دی چې څومره نوجوانان دي چېرې د رمضان لا ډېر زیات ټیم ورکړي ځکه زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله من چې د چا په مذهب وي هغه به یو شپېته ختمونه په رمضان کې کوله نو په کار دا دی چې دغه ټیم قرآن له ورکړي دغه ګیمونه میمونه دا چې دی نو دې نه ځان وساتي مولوي صاحب ډېر خلک دي هغوی یو قسم له تراویح ځان ته ماپ کړي دي عالمان هم لګیا دي په سوشل میډیا باندې هغوی څوک وایي چې 14 دي څوک وایي چې 8 دي څوک وایي چې 18 دي نو تاسو به څه وایي نو تراویح خو زمونږ فقهاو ټول باقاعده د مذهب کتابونه لیکي دا سنت مؤکد دي او چې سنت مؤکد سړی پرېږدي نو په دې باندې سړی ملامته کیږي او په دې باندې سړی ګناهګاریږي البته مسله دا ده چې که د کور نه یو کس لاړلی جمع له بل کس پاتې شو کور کې وکړئ نو هغه سنت ادا شو خو د تراویح متعلق بعضې خلک وایي دا پیغمبر اسلام کړي ده نه دي کړي نو روایاتو کې راځي نبي علیه السلام یو شپه کړي بیا دویمه شپه په درېیمه شپه باندې نبي علیه السلام پرېښودلي دې دپاره چې یاره دا روجې زما په دا تراویح په امت باندې فرض نه شي نو نبي علیه السلام کړي بیا د هغې نه وروسته د خلفای راشدین د عمر فاروق رضی هغه یو قاري را جمع کو او باقاعده به 20 رکعته تراویح چې دی نو هغه به عمر کړي دي او دغه به ورته فرمایل چې ډېر ښه بدعت دی یعنې دا یې ډېر ښه کار شروع کړی دی چې دای قاری ترجمه کړی دي او دلایل خو چې موږ چاته وایو اوس د دلایل څه خو حرمین شریفینو کې تاسو وګورئ په بیت الله شریف کې 20 رکعات تراویح کیږي او په مدینه منوره کې 20 رکعات تراویح چې دنو کیږي او په تراویح کول کې ډیر زیات ثواب دی ځکه چې تاسو ته ویل چې نفلی په فرض باندې قبليږي نو دا خو سنت مؤکد دي چې سنت مؤکد باندې سړی عملو کې د ته بچی دنو نور چې نه دا بل په یو سجده باندې حدیثو کې راځي د فضایلو کې دا حدیث ته فضایل دی په یو سجده باندې الله ډېرې نیکۍ ورکوي نو چې د 20 رکعاته کې د تراویح کوي نو دغه چې دی نو په یو سجده باندې په یو رکوع باندې به ته ډېر اجر ملاویږي مولوي صاحب ډېر ځوانان دي سره سپین ځوانان وي او هغوی به په ځان د بیمارۍ نوم کیږي وایي به زه بیمار یم دغه ځوان له یا دغه کس له څه پکار دی او د دې سزا څه ده نو روجه خو د الله د طرفه فرض ده بې شریعت او رب العالمین هم فرمایي که څوک بیماري داسې عذر ورته چې د هغه بیماری زیاتیږي او یا چې دی نو بیماری روجه نشي ټینګولی نو الله تعالی د طرفه به اجازت ته چیرې ته روجه وخوره خو د خپل ځان ته به نه معاف کوي یو ماهر ډاکټر له به لاړ شي هغه څه به کښېني چیرې هغه درته ووایي چې او دې کې ستا دا بیماري سیوا کړي خو ته ځان ته رضا نه وې نو د ځان نه شریعت چیرې نو دا خبرې نه مني چې ښه پویه ډاکټر او دغه رنګې قابل ډاکټر ویل چیرې تا ته دا تکلیف دی نو بیا د روجې د خوړلو اجازه شته دی بیا به قضا راوړي البته کم بعضې کسان په کور کې مشرانی اکثر هغه مشران دا خبره کوي یره کو بیماران وي کوي زه خو بیمار مې کومره خو دا روجه نیسم نو دغه ګناه ده دې د وجې نه چې الله د طرفه روجه فرض ده خو رب العالمین وي کو سړی غریبي نو بیماری نو الله تعالی وي دغه بیمار سړی دې څه وکړي هغه دې چې دی نو روجه وخوري او دغه رنګې د هغې د قضا راوړي یا کو بالفرض شیخ فانی کمزوري قضا یې نشي راوړی د هغې فدیه ورکوي نو باید زموږ په کورونو کې زنانه یره وي استاد جي کو زه مړه کېږم خو دا روجه نیسم نو دا چې دی نو ګناه ده او خودکشي ده ځکه چې الله روجې فرض کړي دي نو هغې مقصد دا نه چې ته به ځان مړ کړې نو عبادت چې دی نو دا الله تعالی فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله وایي ما یو نفس نه دی مکلف کړی مګر په قدر طاقت چې هغه به د خپل وس مطابق نو روجه فرض هم ده خو چې بیماری کمزوری نو بیا الله د طرفه اختیار دی تا ته چیرې بیا ته روجه وخوره نو کو شیخ پانی وي کمزوری وي نو بیا خو د روجې فدیه به ورکړې او کو قضا دې راوړی شوی به د هغې قضا راوړي خوشحاله اوسئ کور او ودان مولوي صاحب د ټایم راکولو یو جهان مننه خو کوم کلیپ چې م درته کېښودو که چېرته تاسو له هم پیدا درکړي دغه کلیپ د سره مخکې نورو مسلمانانو ته شیر کړئ یو جهان مننه کور ام آباد